نن چې نور ډوب شي نو دې سره به آخري عشرې داخلي شي، آخرنۍ لس شپې، او دا په ټول کال کې غوره شپې به اوس راځي انشاءالله. نو مقابله به شروع کیږي د نیکانو خلکو په منځ کې. نن چې نور ډوب شو نو دا هغه شپې دي چې دا په کال کې صرف یو بیر راځي، نو د هغې لپاره مقابله به شروع کیږي د نیکانو خلکو په منځ کې. سبحان الله، پرون خوشحالیانې وې چې روژه را روانه ده، او نن چې دی نو روژه موږ له تنبیه راکړه وایي څو ورځې بعد زمه سامان تړمه، نو چې څو ورځې بعد به دا قیمتي میلمه زموږ نه ځي، او دا د الله سبحانه وتعالی مهرباني ده. الله ته پته چې انسانان کمزوري چې دوی کیدای شي به د باقي 6 ورځو کې کوتاهي کړي، نو د 10 ورځو له به ډېرې اوچتې ورکړي چې زه خیر ته به دې کې بندګي وکړي، نو د 10 د 6 ورځو هغه کوتاهي به څه شي، هغه به پوره شي. دا 10 کمې شپې چې را روانې دي دا هغه شپې دي چې عایشه رضی الله عنها په حدیث کې وایي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رسول صلی الله علیه وسلم به په دې اخرنۍ 10 شپو کې هغه کوشش کوو چې هغه به په نورو ورځو کې نه کوو. په حدیث کې راځي سبحان الله، په حدیث ته وکړي دي فإذا كان العشر، کله چې به 10 شپې راغلې شمر وشد المئزر، رسول صلی الله علیه وسلم به ځان وتړو، د ملا به د بندګۍ ته بیا وتړل الله سبحانه وتعالی. او د 10 شپې به رسول صلی الله علیه وسلم بالکل نه وده کېدو، ویښ به او خپل کور والا به یې هم راپاڅولي او عبادت ته به ملا تړلې وه. بعض علما د دا مطلب بیانوي وشد المئزر، یعنې ښځو نه به لرې بیا به د ښځو ته نه نږدې کېدو، بلکې صرف په عبادت کې مصروف. دا 10 شپې چې را روانې دي په دې کې خصوصي نصیحت زمونږ ته ته دا دی چې ټوله شپه به بندګۍ کې تېروه، ټوله شپه د دې شپو دا به بندګۍ کې تېروه، په تلاوت کې، په تهجد کې، په استغفار کې، په عبادت کې. پالتو کار پالتو ګرځېده په خوبونو کې دا مه تېروه. خوب ټول کال پروت دی او دا اوس یو څو ورځې کېدای شي بیا رانه شي، کېدای شي دا شپې بیا په موږ باندې رانه شي. نو خیر دی دې ورځو کې به لږ سخته تېره کړي، په دې شپه کې به لږ سخته تېره کړي. په دې 10 شپو کې لیلة القدر الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. اے پیغمبر تا ته څه پته ده چې څه د شپه د قدر، دا هغه شپه ده چې د 1000 میاشتو نه غوره ده، خیر من 1000 شهر، او د 1000 میاشتو په شان ده نه د هغې نه غوره ده. په دې یو شپه کې چې تا عبادت وکړو لکه تا چې 83 کاله او 4 میاشتې عبادت وکړو، 83 کاله او 4 میاشتې عبادت. سبحان الله. او دا په دې 10 ورځو کې ډېرې ورځې نه دي، 10 دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي التمسوها في العشر الاواخر في الوتر، په دې اخري 10 کې لټوي، او په دې اخري 10 کې په کم یو کې په طاق شپو کې لټوي. د الله دې مهرباني ته وګوره، یعنې په دې کې ولټوي، په دې کې داسې ته میلاو شي. نو دا ټولې شپې په بندګۍ کې تېرې کړي، 10 شپې دي که نه، په دې کې به ليلة القدر تا ته لازم نصیب کېږي، لازم به نصیب کېږي چې ټولې ته په بندګۍ کې وایي. کېدای شي په 20مه نو کېدای شي په 30مه، کېدای شي 50مه، کېدای شي نن دا شپه چې د سبحان الله ليلة القدر شوه، کېدای شي 20مه، کېدای شي یو کم 13مه. نو په دې انتظار به نه کښېنئ چې موږ پلانې شپې له بندګي کوو، پلانې ټول دا څومره شپې چې ټول به بندګي کوي د رب العالمین، او لازم به ستا په نصیب راځي. او سلفو به دا خبره کوله، الله وایي موږ ته دا شپه په دې 10 شپو کې ښوولې ده چې په دې کې ده، که دا شپه الله ویلې وې چې په دې ټول کال کې یو شپه داسې ده نو موږ به 360 شپې چې د دې لپاره تېرې کړې، خو چې موږ ته دا شپه میلاو شوې هغه وایي چې موږ به ټول کال د دې لپاره تېر کړی، او موږ 10 شپې چې د هغه نه شو تېرولی. نو دا 10 شپې چې برکتي شپې دي، د عبادتونو شپې دي، د جنت د ګټلو شپې دي، دا شان د اعتکاف شپې دي. اعتکاف پکې وکړئ، کوم ملګرو ته چې موقع ده هغوی د اعتکاف وکړي. زاریان یم چې خلکو د اعتکاف داسې معمولي عبادت کاریانه کې رسول صلی چې کله مدینې ته راغلی دی نو اعتکاف یې نه دی پرېښوی. هر کال به هغه 10 ورځې اعتکاف کوو، په کوم کال چې وفات کېدو نو 100 ورځې اعتکاف یې کړی، 100 ورځې اعتکاف یې کړی. دا اوس د صحیح مقابلې وخت راغی
که تاسو خیال کړئ کله چې د آسونو او د اوښانو مقابلې نو په دې اخري وخت کې ښه زور ورکړي کله چې د اوښان او د آسونه دا پټه ویني کوم باندې چې به فیصله کېږي چې څوک به ګټي څوک به بیلي نو هغوی ښه زور ورکړي او سبحان الله موږ د جومات په اولو ورځو کې ډېر ډک اوس څه شو ورو ورو پسې د کم سړی یاد ساتئ کم سړی چې په بندګۍ کې ورو ورو کمېدو پوه شئ د به دې بندګۍ کې څه چل دی او کم سړی چې په بندګۍ کې برخطو نو پوه شئ چې د بندګۍ کې اخلاص دی الله دې قبلوي اوس د اخري وخت دی یا به 9 ورځې پاتې او یا 10 ورځې دي خو دومره موږ ته د الله دې میلمه ووایي چې زه سامان تیارومه نور روانېدو والا یم خلک چې د میلمه رخصتي کې دروازې پورې ورسره ځي که نه ځي که نه ځي ورسره چې کوم دي چې کچه خلک هغوی د میلمه ته وایي زه صحیح ده زه ته ځه درانه خلک د میلمه سره کوم ځای ته راوځي دروازې پورې راشي رخصتي کې ګاډي ته وخېږي اوس د الله سبحانه وتعالی د میلمه رخصتي به دی چې موږ به په دې اخري 10 ورځو کې سم کوشش وکړو دا 10 ورځې زما تاسو نصیحت دی جوماتونو کې تېرې کړئ دا 10 ورځې بازارونه پرېږدئ لږ دا 10 ورځې د موبایل پرېږدئ والله العظیم دې موبایلو چې څومره تباهي کړې دومره بل شي نه دی کړی ول که دا موبایل یې نه وی موږ به په جومات کې وی که دا موبایل یې نه وی د دې په ځای به زموږ په لاس کې قرآن وی که دا موبایل یې نه وی د دې په ځای به موږ ذکر کولی که دا موبایل یې نه وی موږ به د ګناهونو نه بچ وی خو مسله د څه د لاسه راټوله نو زما تاسو نصیحت دی 10 ورځو به دا موبایل بند شي که بند به نه شي فیسبوک بندېدی شي 10 ورځو 10 ورځې بند کړي حالانکه پکار خو دا وه چې روزه شروع شي تا دا موبایل بند کړی وی یو تورو تیرو ته یې دننه اچولی پکار داسې وه چې ای جواله ای موبایله دا اوس شپه د قرآن ده دا اوس ورځ د قرآن ده او دا اوس میاشت د قرآن ده نو ستا ورځې لاړې نو اوس دومره وکوئ چې خیر دی د 10 شپې د 10 ورځې لږ ګزاره وکوئ زه خیر دی فیسبوک دومره غټ شی نه دی خو چې تا خو دې خو خبرې وپکې او د دې ورځو نه فایده واخلئ جوماتونو کې کښېنئ ذکر او اذکار شروع کړئ د قرآن تلاوت شروع کړئ زمونږ سلف چې وو کوم د دین مشران د هغوی نه دا نقل دی چې په د اخرني شپو کې به هغو له منډه په یو شپه کې قرآن ختم کړی ځکه چې دا موسم داسې و او د پته د بیا ګورې که راشي نو د قرآن دا ختم په دې ورځو کې انسان په یو ورځ کې هم کولی شي په 2 کې هم کولی شي ځکه چې د موسمو پورې خبره په دې شپو کې د قرآن تلاوت ډېر ضروري کم سے کم چې په موږ کې د ټولو نه کمزوری کس چې هغه یو بېل قرآن ختم کړي په موږ کې چې ټولو نه کمزوری ګورئ یاره تکړه خبره نه کوم کوم چې تکړه دي راشه د مؤمنانو حال وینه هغوی چې د نور ډوبېده او په ځان باندې جومات او قرآن او ذکر لازم کړي نو د دې نه هغه فارغېږي هله چې کله د اختر سپوږمۍ ویني دا موقع ده چې موږ ته الله سبحانه وتعالی لیلة القدر نصیب کړي او موږ ته د اجر نصیب شي بیا هېڅ پته نه لګي چې ګوره راځي او که نه به راشي نو په دې نصیحت به عمل کوئ او که نه انشاءالله الله سبحانه وتعالی موږ ټول به دې باندې عمل کولو توفیق راکړي